مقرره کړله. د نړیوالو ژبو مورنۍ ورځ چې د نو هغه لمانځل کېږي. په دغې مناسبت سره استاد محترم نورالامین یوسفزی صاحب ډېر ښې خبرې وکړلې او ډېره ښه رڼا یې په دغه ورځ باندې واچوله. د دې نه علاوه زموږ یو بل ملګري په هغې کې څو نیوکې وکړلې او په هغې باندې زه لږه معمولي غوندې خبره کول غواړم. یوه خبره دا وه چې نورالامین یوسفزی صاحب وویل چې د دنیا ژبې چې دی نو هغه په 4 خپو باندې ولاړې دي. خو د بدقسمتۍ نه پښتو چې ده نو هغه په 2 خپو باندې ولاړه ده چې په هغې کې لیسننګ دی او سپیکینګ دی. د دې نه علاوه چې دی نو په هغې کې رایټنګ او وغیره نور څیزونه چې دی نو هغه نشته دی او په دغه 2 خپو باندې چې دی نو تر دې وخت هغې خپل شتون چې دی هغه لرلی دی. د دغې سره دغه ملګري هغه دغه کوله چې نه داسې نه ده په پښتو کې هم دغسې ده. نو زه د هغې دپاره 2 حوالې رالم. یوه حواله دا ده چې زموږ سره د پښتو ژبې اولنی چې کوم بشپړ کلام دی د امیر کروړ نو هغه په 139 جرۍ کې موږ ته په ګوتو باندې راځي. دویمه خبره دا ده که موږ د پوره کتاب خبره کوو نو عبدالشکور راشاد صاحب چې دی نو هغه د خیرالبیان په حاشیو کې لیکي چې خیرالبیان چې دی نو هغه اولنی بشپړ کتاب چې دی نو هغه خیرالبیان دی. که د دې نه وړاندې زموږ سره مطلب و د دې د 3 مخپه یا 4 مخپه د پښتو موجود وي نو شاید چې زموږ سره د 139 هجرۍ نه وړاندې یا د بایزید انصاري د لیک نه یا هغه چې کوم الف با ایجاد کول او په هغه باندې کار کاو د هغې نه مخکې به زموږ سره ډېر څه شی دی چې وی هغه موجود وي. خو زموږ سره موجود نه دي نو موږ وایو چې پښتو تر دې دمه په 2 خپو باندې ولاړه ده. بله خبره دا ده چې په هغې کې کوم لیک لوست چې کېږي او دغه ملګري ورته اشاره وکړه نو هغه په قد باندې صرف دغه لیکوالان او څو پوهان کوي. عام ولس چې دی نو په هغې باندې څه قسمه کار چې دی نو هغه نه کوي. د دې نه علاوه یوه خبره بله وه چې دوی ویل چې پښتو چې ده نو هغه استاد محترم ویل چې هغه صرف فقط ژبه ده. بالکل یې داسې نه دي ویلي. هغه وویل چې دی چې دی نو هغه پښتو چې ده هغه دغه مثال هم ورکړو چې یو انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې په تا کې انګریزي نشته دی. خو پښتون بل پښتون ته ویلی شي چې په تا کې انګریزي نشته دی. نو دې مطلب دا دی چې په چا کې پښتو نشته ډبه هم پکې نشته دی اجره هم پکې نشته دی جومات هم پکې نشته دی پښتونولي هم پکې نشته دی لارې چارې هم پکې نشته دی او دود دستور هم پکې نشته دی. نو دغه ټولې خبرې چې دی نو په دغه یو جمله کې چې دی نو هغه پوره کېږي. ډېره زیاته مننه او دغه څو شعرونه وایم ځکه چې کسان هم کم دي او زه یو شاعر نیم که پاتې به وي نو ما ته ځان اخیری شاعر ښکاري چې څو شعر دي درمان لالا چې ښکلوم یې هر سحر او مازدیګر لاس ښکلوم یې هر سحر او مازدیګر لاس یوه مور د چې راکاږي مې په سر لاس او د پیستول مننه ښکلوم یې هر سحر او مازدیګر لاس یوه مور د چې راکاږي مې په سر لاس او د پیستول د بوډ 2 ګوتې مه راکاږه د پیستول د بوډ 2 ګوتې مه راکاږه چې څوک درکړي ورله ورکه برابر لاس او مننه او ته ټیک وایې او ستا ګیله په ځای ده او ته ټیک وایې او ستا ګیله په ځای ده تاله در نه که کابله پېښور لاس او چا مې ډډې کړې اوارې د بمونو چا مې ډډې کړې اوارې د بمونو چا مې واړول په غر او په نختر لاس او نن و ته به یې سبا زمان اخلي نن و ته به یې سبا زمان اخلي راکول دې ولې دومره مختصر لاس او مننه دا سړی نن و ته به یې سبا زمان اخلي راکول دې ولې دومره مختصر لاس دا سړی څه وخت زموږ د کلي خان و دا سړی مننه دا سړی څه وخت زموږ د کلي خان و او څه وخت دی ګرځي نیسي در په در لاس او وخت ماښام او د سیند غاړه خدای دې خیر کی وخت ماښام او د سیند غاړه خدای دې خیر کی کې مور پورته کړه په ځان پسې پاستر لاس او دغه څو شعر دي چې بس به یو کړې اسمان ځمکه په ځان نه راګرځي بس به یو کړې اسمان ځمکه په ځان نه راګرځي ځکه راګرځم اوس مې زړه په ایمان نه راګرځي بس به یو کړې اسمان ځمکه په ځان نه راګرځي ځکه راګرځم اوس مې زړه په ایمان نه راګرځي هلته کمال وشي پیری پیدا سړی پیدا شي هلته کمال وشي سړی پیدا پیری پیدا شي دلته وي هر قاتل پیری د افغان نه راګرځي او مننه او سترګې دې څنګه نورې کړې څنګه لنډ را وګرځېدې سترګې دې څنګه نورې کړې څنګه لنډ را وګرځېدې او دومره لنډ که ماران هم شي ماران نه راګرځي او پښتانه زړونه ږدي په لوښو لرګو دا بې حسي پښتانه زړونه ږدي په لوښو لرګو دا بې حسي او شیرشاه سترګې پټوي هندوستان نه راګرځي
او په خپلو خپو ودرېدم هر تاوان را وګرځېدو په خپلو خپو ودرېدم هر تاوان را وګرځېدو خو د مات شوي زړه مې شوی تاوان نه راګرځي او غږ پسې نه کوم کې مور هم نیمه لار وهلې غږ پسې نه کوم کې مور هم نیمه لار وهلې او څه ته په دې تله تلې پیشوګان نه راګرځي او دغه اخري غزل دی چې کار د خپلې برخې داسې چې سا شم کار د خپلې برخې داسې چې سا شم زه څوک ورک یم خو امید شته چې پیدا شم او داسې وشي رو ګودر مې معلوم نشي داسې وشي رو ګودر مې معلوم نشي وشي داسې چې د خپله کوره غلا شم او اوس بوګنېږم د هر چا ځینې ویرېږم اوس بوګنېږم د هر چا ځینې ویرېږم داسې ځای ته پناه اخلم چې پناه شم او ته به ګورې چې ستا دا دعا قبول شي ته به ګورې چې ستا دا دعا قبول شي خلاص چې مور د هره پت هرې بلا شم او بس په یو صورت مې خوښ ځان انسان نه دی بس په یو صورت مې خوښ ځان انسان نه دی که مرغه دی د هوا شم که ګیا شم او ته راوګوره هغه هم لاندې ګورې ته راوګوره هغه هم لاندې ګورې چرته غل غوندې په غلا په شپه کې راشم او ژوندی مړ دی په یوه سلګۍ شم مړ ژوندی دی په یوه ادا شم او خلک څه کړم خپلو خنو ته به سر ډوب کم زړه به تش کم ځان ته به ګویا شم او لکه پسه استاد محترم ته دغه شعر ډالی دی نورالامین یوسفزی صاحب ته چې لکه پسه په سر د اور غاښونه سپین کړم لکه پسه په سر د اور غاښونه سپین کړم د حمید د شعر مفهوم شم په خندا شم او زه به داسې رڼاګانې خورومه که زندۍ د تورتمونو په سلا شم او داسې زخم چې په مای نس کې پروت یم بیا هم غواړم چې کې موره مسیحا شم ډیره مننه